السلام علیکم ګایز راځئ چې نن تاسو ته د ایران د ویزو کې چې کوم ریکاپچا درکې غټ مشکل دی د هغه مشکل د حل کولو لپاره به موږ څه کوو یعنې د راځم چې دی د ایران ویزو وي یا بل کوم ویب سایټ ته داخلیږي او ریکاپچا درکې ریکاپچا څه دپاره درکې چې آیا ته ریبوټ یې که مطلب ته انسان یې د کنفرمیشن په خاطر موږ ویو چې په اتومات ډول چې دی دا ختم شي دا نوی فیچرز چې دی دا په ایکسټنشن د کروم کې اډ شوی دی نو موږ څنګه کولی شو د دې څخه ځان بچ کړو راځئ د کروم سره یې وصلوو تاسو به راشئ لومړی به کروم اوپن کوئ د کروم نه پس به بیا تاسو په دې د کروم په سرچ کې ولیکئ چې دی کیپچا داسې دلته به راشئ دلته به ولیکئ چې دی کیپچا سالور داسې به ولیکئ دا به انټر کړئ خو یاد ساتئ چې دلته بعضې کیپچاز داسې دي چې د کیپچا د ختمولو لپاره چې دوی تاسو نه پیسې پیمنټ غواړي نو د هغې لپاره به تاسو تازه یو فری وښیم چې فری به څنګه تاسو ډاونلوډوئ نو تاسو چې کله راشئ دلته به چې دی سرچ وکئ تاسو سره چې دی ریکاپچا درکوي خو فری درکوي زه به چې دی دې پسې دغه وکړم چې تاسو ته پریکټیکل وښیم یا داسې چې دلته نشو بیا به دلته ورسره ولیکو چې دی فری دا ورسره ولیکئ بیا به تاسو ته په اسانۍ پورې دغه دی راغللی نو تاسو چې کله هلته په دې کې ولیکل چې کیپچا سالور فری نو دغه لومړی چې اخره کې فری لیکلی دی نو دا اصلا د کروم ویب سټور سره وصلیږي او دا د دوی خپل دی نو تاسو به راشئ په دې باندې به ورته کلیک واخلئ ایزي خبره ده چې کله مو کلیک واخیسته دلته راشئ په ایډ ټو کروم باندې کلیک وکئ او دا ایډ ایکسټنشن کوئ دا به راځي او اوس د دې نه پس به د کروم په برخه کې دا به ول ډاونلوډېږي بیا به د کروم په برخه کې دلته یو ځای کېږي دې ځای کې دا چې کله دلته وصل شلو هر رقم ویب سایټ چې دی نه پس تاسو غواړئ چې دی هغه رن کوي او هغې کې کیپچا اوسیږي د کیپچا ستونزه به چې دی خود به خود داخل حل کوي او نور به چې دی سیستم مخکې روان اوسیږي ستاسو دغه به چې دی مخکې ځي نو تاسو کولی شئ هغه بیا مطلب هغه د ریکاپچا ستونزه به مو حل اوسیږي نو زه وینډوز له دغه ویډیو لږ څه سټاپ کوم تر څو چې دی دا ډاونلوډ شي که تاسو وګورئ چې دی دا موږ سره ډاونلوډ شلو او راځم اوس زه دا ګورم دلته راپشي په دې د ایکسټنشن په دایي باندې به ورته کلیک وکړئ سین باندې او دلته موږ سره آټو دا به راشي دا به پین کې پاس دلته به وصل شي د دې نه پس تاسو ګورئ زه راځم چې دی د ایران ویب سایټ خلاصوم د آنلاین ویزو نو دلته چې زه راځم ولیکم چې دی ایران آنلاین ویزا ټریکینګ دلته راځم او بس کله زه دا خلاصوم اوس تاسو ګورئ مخکې به موږ ته چې دی ډېر زیات ریکاپچا یې راکوله نو اوس منټیننس راغللی نو تاسو ګورئ چې دی ما ته چې دی دغه مشکل حل شلو تاسو راځئ ګورئ چې کله هم تاسو کلیک کوئ نو دې نه پس به تاسو له چې دی کوم دغه نه درکوي ریکاپچا به نه درکوي ستونزه به نه وي مستقیما به چې دی تاسو ګورئ ما ته چې دی کوم دغه نشي راکولی ځکه کله چې ریکاپچا درکوي نو تاسو چې دی هغه ریکاپچا خود به خود دغه حل کوي نو دا چې دی موږ هم د دې لپاره انسټال کړی دی تر څو چې دی زموږ د ریکاپچا مشکل حل کړي نو یو وخت داسې و د ایران ویزو د اپلای دپاره چې کله هم تاسو به اپلای کوله نو ریکاپچا به ډېر زیات خلک پذاول نو تر څو به چې موږ د ریکاپچا مشکل حل کولو نو سایټ به بند و بعض یو نیم کس به داخل شوی و نو په دې خاطر چې دی د ریکاپچا ستونزه ډېره زیاته وه نو اوس چې دی د ریکاپچا ستونزه موږ په دې رقم باندې حل کولی شو تاسو وګورئ زه مخکې لاړلم ما ته یې مګر کوم ریکاپچا رانه کړله